یا ساتي د بالمازي سړي ژوند ډېر بیکار وي او که توبې وي نسته نو دم عین ممکن ده چې د دنیا نه بې ایمانه لاړ شي ځکه د دې بالمازو ډېر غټ بد اثر دی. او بس مې سوچ کو چې یو د ساري مونځ قضا که که نه چې یو ارب ریال وبیلې دا تاوان کم دی د دې نه دا ډېر تاوان دی. موږ څومره مونځونه ضایع کړل څومره مونځونه که موږ د چا ویل چې ساري مونځ یې پرېښود 50 ریاله به ورکوې به څه وګورې په دې کوڅو کې به ځای نه وي. که موږ د چا دا ویل چې د ساري منزله رالي او تا د به 20 یا 50 ریاله میلاویږي سم خیال دی ټوله شپه به مونږ خوب نه کوو یخ به ناست چېرته دا شی رانه فوت نه شي. او دومره منځونه سړی قضا کړي او دی بېغمه دی هسې نه چې د دې ټولو منځونو دا نحوست او سپېروالی د مرګ په وخت کې په سړي باندې راوړاندې شي او د دنیا نه بې ایمانه لاړ شي. دا عین ممکن ډېر کله دیوبنده سره داسې وشي د ګناهونو دا نحوست پې راجمع شي تر دې پورې چې په آخري وخت کې به ده باندې راوړاندې شي او برباد شي. الله رب العالمین دې زموږ استاسو حفاظت وکړي.